نن د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه د میلاد النبی یا د سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د پیدایښت ورځ ده چې د بشریت په تاریخ کې د نن څخه پوره 1444 کاله مخکې سترګې نړۍ ته وغړولې. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مسلمانانو لخوا لمانځل کیږي چې په دې ورځ د نړۍ اکثره مسلمانان خیراتونه کوي او علماء کرام د دې ورځې د درنښت په خاطر تقریرونه، سیرت النبی او د بشریت لارښود غوره ویناوې تر خلکو رسوي. هلمند کې دیني عالم مولوي محمد نسیم زاهد سکون رادیو سره مرکې کې د میلاد النبی د ورځې په اړه وویل دا ورځ د بشریت په تاریخ کې هغه ورځ ده چې په برکت یې نړۍ ډیره مخته تللې ده او زیاته یې کړل چې په دې مبارکه ورځ باید د قرآن کریم ختمونه او خیراتونه وسي. او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د پیدا کېدلو د مخه الله رب العزت تقریبا 50 ورځې هغه د فیل واقعه پیښه کړله. دې ته ارهاصات ویل کېږي. بل لور ته بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي د اسلام د نظره دا کړنه ښه بولي او زیاتوي چې په دغه ورځ د خیراتونو لړۍ باید روانه وساتل سي او هر هیوادوال خپل تر وسه خپله هڅه ونه سپموي. ورځ وه چې په دې ورځ کې نبي علیه الصلاة والسلام نړۍ ته دنیا ته راغلی دی او د دې په دغه ورځ باندې وفات کړی. نو دغه ورځ چې د ډېر خلک باید په دغه ورځ باندې خیراتونه وکړي که څه هم صدقې چې دي بیا په هره ورځ کې د شریعت د نګاه څخه ډېرې مهمې دي خو په دغه ورځ کې خو باید په دې خاطر باندې چې د ستر پیشوا د دې دنیا څخه رحلت کړی دی او تللی دی. په دغه ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ورځ بلل کېږي میلاد النبی. په دې ورځ باندې ټول مسلمانان خیراتونه کوي، صدقې کوي او موږ هم دغه ورځ په خیراتونو ولمنځله او تیره مو کړله. د میلاد النبی یا د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم دا مبارکه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هلمند کې هم د هلمند اوسیدونکو په خیراتونو او ختمونو سره دا ورځ پای ته ورسول. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.